سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې پیل د امریکا د بوسټن ښار له یوه زندان څخه کیږي، چیرې چې زموږ د کیسې اتل سپنسر د زندان په کتابتون کې خوښۍ سره ورځپاڼه لولي. سپنسر یو عادي سړی نه و، بلکې یو زړور او سخت پولیس افسر و. اوس به تاسو فکر کوئ چې یو پولیس افسر ولې د بندیانو جامې اغوستې دي. اصلي خبره دا ده چې 15 کاله مخکې سپنسر د خپل فاسد لوړپوړي افسر بویلن کور ته د پوښتنو لپاره ورغلی و. خو کله چې سپنسر د کور دروازه خلاصه کړله او دننه یې وکتل، نو سخت حیرانه سو. د بویلن میرمن د هغه مخې ته د وهلو او ټپونو له امله په ویره او په ژړا کې ولاړه وه. هماغه وخت د سپنسر غوسه پورته سول او خپل هماغه ظالم مشر یې سخت ووهي، ځکه سپنسر هر څه زغملی سوی، خو پر ښځو یې ظلم هیڅکله نه سوی زغملی. همدا لامل و چې نن هغه د خپل لوړپوړي افسر د وهلو په جرم سزا تیره کړې وه. خو د خوښۍ خبره دا وه چې نن یې د 15 کلونو سزا پای ته رسېدلې وه او له زندانه ازادېدی. خو د زندان ځینو بندیانو چې ځانونه یې ډېر زورور ګڼله، غوښتل یې سپنسر ته د رخصتي ډالۍ ورکړي. خو بیچارهګان نه پوهېدله چې د دوی اصلي سیال د دوی مخې ته ولاړ دی. سپنسر هغوی ښه وډبول، ټول یې سم کړل او بیا له زندان څخه د باندې ووتی. د زندان له دروازې د باندې د هغه د هرکلي لپاره د هغه تر ټولو نږدې ملګری او تقاعد سوی پولیس افسر هنري ولاړ و. ورسره د سپنسر پخوانی ملګری هم راغلی و چې هغه بوزي، خو سپنسر اوس د هغه د لیدو لپاره هیڅ وخت نه درلودی. نو هنري ته یې وویل چې ژر موټر چلانده که او له دې ځای څخه باید ژر ته ژر ولاړ سو. هنري سپنسر بې له ځنډه د خپل پلار تش اپارتمان ته یوړی، تر څو ورځې هلته په آرام سره ژوند وکړي. لږ وروسته د هغه بل پخوانی ملګری پولیس ډریسکول هم د لیدو لپاره راغلی. ډریسکول ترې پوښتنه وکړه، ملګریه، اوس چې دې دنده له لاسه ورکړې ده او 15 کاله دې هم سزا تیره کړې ده، نور څه کول غواړې؟ سپنسر په آرامۍ سره ځواب ورکړ. ورته ویې ویل، اوس یوازې غواړم خپل ژوند په آرامه سره تیر کړم. ډریسکول وویل، ښه دی، که د هر وخت ما ته اړتیا وه ما ته ووایه. او بیا له هغه ځای څخه ولاړی. وروسته سپنسر خپل سپي ته ورغلی چې بیرته یې له ځانه سره اشنا کړي، ځکه سپی یې 15 کاله د هغه په انتظار باندې ناست و. سپنسر فکر کوي چې په دې اپارتمان کې به یوازې واوسیږي. خو لږ وروسته هنري یو بل سخت او قوي سړی هاک هم ورسره راوستی. هنري وویل چې د هاک پلار د هغه د ښوونځي ملګری و، خو اوس هاک په نړۍ کې هیڅ څوک نه لري. هغه هم تازه له زندان څخه آزاد سوی دی. نو هنري یې سرپرستي پر غاړه باندې اخیستې ده. دا معنا چې اوس سپنسر او هاک باید د یوه چت لاندې ژوند وکړي. د سپنسر سره د اتاق شریکول خپله هم یو لوی عذاب و، خو تر ټولو ستره ضربه هغه وخت ورسېدله چې د سپنسر سپي داسې کار وکړي چې هغه یې هیڅ تمه نه درلودله. د دې پر ځای چې سپنسر ته ورسي، سپی سیده هاک ته ورغلی. د سپنسر زړه مات سو، غرور یې تر پښو لاندې سو او داسې فکر یې وکړي چې هاک یې سپی نه بلکې د ده ټوله شتمني غلا کړې وي. د دې وروسته کیسه د بویلن وخواته اوړي، هماغه فاسد افسر چې 15 کاله مخکې سپنسر وهلی و. بویلن یوه شپه په خپل موټر کې کور ته روان و چې ناڅاپه ورته د بیړني حالت زنګ راغلی. دا زنګ د هغه خپل کشر پولیس ملګري ټرینس کړی و او هغه یې د بس تمځای ته وربللی و. خو کله چې بویلن هلته ورورسېدی، پوه سو چې دا یو دام و، د ټرینس لخوا او له څو وسلوالو سره ورته کمین نیول سوی و. بویلن لا نه پوهېدی چې څه تربیتنه یې کړې ده، خو هغو کسانو له خبلو پرته چړې راویستلې او هغه یې هملته ووژي. سبا سهار ټول بوسټن ښار د دوو خبرو له امله ولړزېدی. لومړی خبر دا و چې کپتان بویلن په ډېره بېرحمۍ سره وژل سوی دی. دوهم خبر دا و چې د بویلن کشر افسر ټرینس هم مړ دی او په هغه موټر کې موندل سوی دی چې قاتلان پکښې کې راغلي وه. د پولیسو د پلټونې له مخې داسې معلومه سوه چې ټرینس اول پولیس وژلی دی، بیا یې وروسته ځان وژنه کړې ده. سپنسر چې دا خبرونه په تلویزیون کې ولیدل، هیڅ یې باور نه وکړي، ځکه ټرینس یې ښه پېژندی. هغه یو رښتینی او پاک پولیس افسر و او هیڅکله یې داسې کار نه کوي. په همدې وخت کې ډریسکول د سپنسر لیدو ته راغلی. هغه د همدې قضیې د پلټنې لپاره راغلی و او سپنسر ته یې په ښکاره وویل چې پولیس پر ده هم د بویلن د وژنې شک لري. هنري سمدستي وویل سپنسر ټوله شپه له ده سره و. ډریسکول وویل چې زه نه غواړم تا وویروم، یوازې دې د یو ملګري په توګه خبرومه. خو سپنسر په اصلي خبره باندې پوهېدی. هغه پوهېدی چې ټول فاسد پولیسان لا هم د هغه څخه کرکه لري او اوس غواړي خپل پخوانی غچ واخلي. سپنسر چې د دې قضیې بوی یې مشکوک احساس کړي، پرې یې نه ښودله چې خبره همداسې ختمه کړي. که څه هم هغه نور پولیس نه و، خو د یو پولیس افسر ذهن یې لا هم له ځانه سره درلودی. هغه سیده د ټرینس کونډې ټیا کور ته ورغلی، ځکه پوهېدی
چې پولیس به ډېر ژر دا دوسیه وتړي. سپنسر له ټیا څخه وپوښتله آیا د ټرینس او کپټان بویلن ترمنځ کومه شخړه سوې وه؟ ټیا وویل هیڅ شخړه نه وه سوې. هغوی خو تر ټولو نږدې ملګري وه او تل به یو ځای سره کښېناستله. کله چې خبره نوره هم جدي سوه سپنسر ټیا ته وویل چې ډېر احتیاط وکړي. بیا له هغه ځای څخه ووتي او د پولیسو د یوه محلي میخانې ته ولاړې ترڅو حقیقت پیدا کړي. هلته یې د ټرینس یو نږدې ملګري ګوښه کړي او د هغه څخه یې پوښتنې وکړې چې د ټرینس او بویلن ترمنځ اصلي خبره څه وه. هغه په ټیټ غږ سره ورته وویل چې ټرینس ورسره خپل شک شریک کړی و. هغه باور درلودی چې کپټان بویلن یو ډېر فاسد او ناپاکه پولیس افسر دی او دی په پټه د هغه پر ضد ثبوتونه راټولوي. هماغه وخت یو نوی سارجنټ مکلن د ټرینس له مړینې وروسته د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی و د څو نورو پولیسو سره میخانې ته راننوتي. کله چې مکلن او ورسره پولیسو سپنسر ولیدي چې تازه له زندان څخه راخلاص سوی دی او د دوی په سیمه کې پوښتنې کوي نو سخت په غوسه سوله. هغوی ټولو سپنسر ته په ځیر کتل پیل کړل. فضا ډېره جدي سوه او د دوی ترمنځ توده شخړه هم پیل سوه. مغروره مکلن پر سپنسر باندې برید وکړي او هغه یې ووهي خو سپنسر هم له هغو کسانو څخه نه و چې چوپ په پاته سي. هغه هم مکلن ته یو څو کلک ګزارونه ورکړل خو وروسته نورو پولیسو ټول یو ځای ورباندې حمله وکړه او هغه یې ښه ووهي. وروسته له دې چې سپنسر په بار کې ښه وهل وخوړل او له هغه ځای څخه ووتی ناڅاپه یې سترګې د بار مخې ته پر لګېدلې امنیتي کیمرې ولګېدلې. هغه د دکان مالک ته ورغلی ترڅو حقیقت معلوم کړي خو کله چې یې ولیدل چې په نرمه خبره کار نه کېږي نو د کیمرې ټول هارډ ډیسک او شان یې د دکاندار له خبرولو پرته له ځانه سره یوړل. د دې قتل د معما د حل لپاره یې له حق څخه مرسته وغوښتله. دواړو د هغې شپې ویډیوګانې وکتلې او ډېر مهم شی یې پیدا کړي. د قتل په شپه ټرینس له بار څخه راووتی او په یوه زرغون سپورټي موټر کې سپور سو خو د هغه موټر مالک بل څوک و. بل لور ته د ټرینس شین رنګ وین هم بل چا چلوي او په هماغه زرغون موټر پسې سو. سپنسر فکر وکړي چې دواړه موټرونه به هماغه د بس تمځای ته تللي وي چیرې چې د بویلن مړی موندل سوی و. هغه بې له ځنډه د جرم ځای ته ورسېدی. هلته معلومه سوه چې د بویلن موټر رښتیا هم د ټرینس له وین سره ټکر کړی و خو وین ټرینس نه بلکې بل چا چلوي ځکه چې ټرینس خو په زرغون رنګ سپورټي موټر کې سپور سو. سپنسر پوه سو چې دا ټوله نقشه له مخکې څخه جوړه سوې وه. لومړی بویلن ووژل سو بیا ټرینس او وروسته د قتل ټول تور هم پر ټرینس باندې واچول سو. هماغه مهال سپنسر پر ځمکه باندې یو ژول سوی غاښ پاکونکی لرګی ولیدی. هغه سمدستي پوه سو چې دا د ډرسکول پخوانی عادت دی. سپنسر سیده ډرسکول ته ورغلی او پوښتنه یې ترې وکړه چې د قتل په ځای کې دې څه کوله. خو ډرسکول چې اوس د بویلن پر څوکۍ باندې ناست و او درجه یې نوره هم لوړه سوې وه په ښکاره یې انکار وکړي او ویې ویل چې زه هېڅکله هلته نه یم تللی. اوس د خیانت بوی لا هم پسې زیات سو. وروسته سپنسر له هاک سره یو ځای د سوک وهنې جیم ته ولاړی. په اصل کې هنري غوښتل چې هاک یو مسلکي سوک وهونکی جوړ سي نو ځکه یې سپنسر د هغه روزونکی ټاکلی و ترڅو د سوک وهنې بنسټیز مهارتونه وروښيي. تر تمرین وروسته دواړه یو کافي شاپ ته ولاړه. هلته ناڅاپه د سپنسر د پخواني ملګري ډیویس سره مخامخ شول. هغې په غوسه ترې وپوښتله ولې له زندان څخه تر راوتلو وروسته زما لیدو ته رانغلې. سپنسر درواغ ورته وویل زه د تل لپاره اریزونا ته کډه کېږم نه غواړم نور دې هم په ستونزه کې واچومه. ډیویس احساساتي سوه او د خدای پامانۍ په توګه یې ورسره یوه خوږه او د یاد وړ شیبه تېره کړه. کله چې له کافي شاپ څخه راووتل د سپنسر تیزو سترګو بیا هماغه زرغون موټر ولیدی چې مخکې یې په امنیتي کمره کې لیدلی و. هغه بې له ځنډه د موټر په تعقیب پسې روان سو خو دا ځل یې بخت ښه نه و. په لاره کې د یوه ګاونډي سپي ور حمله کړه. سپنسر د موټر په تعقیب کې دومره بوخت و چې پتلون یې وشکېدی او سپي هم پسې وداړی. په هماغه وخت کې د سپي مالک راووتی سپی یې ورڅخه وشړی او سپنسر یې وژغوري خو تر هغه وخته هغه زرغون موټر تښتېدلی و. سپنسر په غوسه سره جیم ته راغلی او پر هاک یې نارې ووهلې. ورته ویې ویل هلته سپي راباندې حمله وکړه ته لکه مجسمه ولاړ وې او یوازې دې ننداره کوله. که دې مرسته راسره کړې وای شاید د موټر چلوونکي مو نیولی وای. هاک په ارامۍ سره ورته وویل غوسه مه کوه وروره ما د هغه موټر نمبر پلیت لیکلی دی 895. د دې خبرې په اورېدو سره د سپنسر په شونډو باندې مسکا خپره سوه او له هاک څخه ډېر خوشحاله سو. د نمبر د ترلاسه کولو وروسته سپنسر سیده د موټرو د ثبت دفتر ته ولاړی ترڅو معلومه کړي چې د زرغون موټر اصلي مالک څوک دی. خو ځکه چې سپنسر له دندې څخه شړل سوی و کارکوونکو ورته وویل شخصي معلومات تا ته نسم درکولی. سپنسر هغه ته ګواښ وکړي او ورته ویې ویل
که ته معلومات را نه کړې نو ټولو ته به ووایم چې تا راته هر وخت معلومات راکول او بیا دې زما څخه پیسې اخیستلې. کارکوونکی د خپلې دندې د ساتلو لپاره مجبوره سو او معلومات یې ورکړه. د کمپیوټر پر پرده د چارلز نوم را پیدا سو چې د ښار یو لوی نشهیي توکو قاچاقبر او ناقانونه سوداګر و. سپنسر د چارلز په تمځای ښه پیژندی نو له هاک او هنري سره د هغه د دفتر مخې ته د بس په تمځای کې کښېنستل او څارنه یې پیل کړه. هلته سپنسر هاک او هنري ته د چارلز توره سابقه بیان کړه. هغه وویل چارلز یوازې د نشهیي توکو قاچاقبر نه و بلکې یو کرایي قاتل هم و. د پیسو په بدل کې به یې د هر چا سره پرې کوي. د ښار د زورورو کسانو ملاتړ ورسره و ځکه پولیسو هیڅکله نه سوی نیولی. سپنسر زیاته کړله 10 کاله مخکې چې زه پولیس وم حکومت غوښتل یوه سیمه تشه کړي. ډېرو بېوزلو خلکو خپلې ځمکې پرېښودلې. په یوې نجلۍ انکار وکړي. یو شتمن سوداګر چارلز ته د هغې د وژلو قرارداد ورکړی و او 2 اونۍ وروسته ما د هغې مړی پیدا کړي. کله چې مې د قتل دوسیه خپلو مشرانو ته وسپارله فاسدو افسرانو همغه وخت دوسیه بنده کړه. وروسته مې په خپله پلټنې وکړې او یوه ویډیو مې پیدا کړه چې په کښې کې د چارلز 3 کسان د نجلۍ د وژلو پر مهال باندې ښکاره لیدل کېدله. ما هغه ثبوت بویلن ته یوړی خو هغه په خندا سره وویل چې دا ویډیو جعلي ده او راته ویې ویل چې خپل کار دې کوه. سپنسر چې د دې فاسد نظام له امله ډېر په غوسه سوی و نیغ د بویلن کور ته ورغلی او هغه یې دومره ووهي چې په پایله کې یې خپله 15 کاله زندان تیر کړي. د پولیسو لوړپوړي افسران د چارلز په تور کاروبار کې شریکان دي. سپنسر هنري او هاک 3 واړو قسم وخوړي چې نور به پر قانون باندې هیڅ تکیه نه کوي. دوی پریکړه وکړه چې بې ګناه ټرینس نوم به پاکوي او د دې ټولو خاینانو کار به د تل لپاره پای ته رسوي. هاک د غوسې له امله د چارلز د خوښې د موټر ټایر ورسوری کړي. بله ورځ سپنسر د چارلز تعقیب پیل کړي او له کسایه ورپسې روان و. د تعقیب پر مهال هغه داسې ځای ته ورسېدی چې حیران سو. چارلز له بل چا نه بلکې له میکلن سره لیدنه کوله. هماغه سارجنټ چې د ټرینس پر ځای باندې کښېنول سوی و او د هغه دنده دته ورکول سوې وه. میکلن له چارلز څخه په پټه د پیسو یوه ډکه بسته واخیستله. دا د رشوت، نشهیي توکو او فساد ښکاره معامله وه. خو د کیسې اصلي بدلون هغه وخت راغلی سپنسر له 2 FBI ایجنټانو سره مخ سو. هغوی هم له ډېر وخت راهیسې میکلن تر څار لاندې نیولی و ځکه شک یې درلودی چې هغه او د بوسټن ځینې فاسد پولیس له مجرمو ډلو سره یو ځای کار کوي. کله چې سپنسر چارلز او میکلن یو ځای ولیدل سمدستي یې د زندان هغه بندي ور په یاد سو چې د خوشي کېدو په ورځ ورسره چنګېدلی و. سپنسر پوهېدی چې هغه بندي پخوا د نشهیي توکو لوی سوداګر و. نو بیرته زندان ته ورغلی او پوښتنه یې ترې وکړه چا درته ویلي وه چې پر ما باندې برید وکړي او ولې د FBI ټول لوی افسران ټول د فاسدو خلکو سره لاس لري. خو بندي ډېر هوښیار و او هیڅ یې ونه ویل. سپنسر سمدستي هنري ته زنګ ووهی. هغه د هماغه بندي له مېرمنې سره په لیدنه باندې بوخت و. بندي چې دا ولیدل سخت حیران او ورخطا سو. سپنسر ورته وویل کېدای سي ته ډېر وخت نور هم په زندان کې پاته سې نو ستا مېرمن د بل ملګري په لټه کې ده. که ته نه غواړې چې زما ملګري دي له مېرمنې سره نور هم نږدې سي نو ښه به دا وي چې زما پوښتنو ته په ارامۍ سره ځواب راکړې. په پای کې بندي دې ته اړ کېږي چې هغه ته ټول حال ووایي. هغه یو پټ کوډ ورکړي او ورته ویې ویل وانډرلینډ. خو کله چې دا نوم ورته وویلي په خندا سو. سپنسر پوښتنه ترې وکړه چې ولې دې وخندل. بندي ورته وویل چې ته به ډېر ژر مړ سې هېڅوک به دې ونه سي ژغورلی. سپنسر د هغه خبرو ته ډېر اهمیت نه ورکوي او د حقیقت موندلو لپاره د بندر پر غاړه له خپل پخواني خبر رسونکي ویاني سره ولیدل. ویاني ورته وایي چې وانډرلینډ د ماشومانو د لوبو ځای نه دی بلکې یو لوی او شانداره قیمارخونه ده چې د نړۍ سترو مافیایي ډلو د نړیوالو مخدره موادو د قاچاق د پټولو لپاره یې جوړه کړې ده. هلته هره اونۍ فاسد پولیس، فاسد سیاستوال او شتمن سوداګر د کورونو روپیو ناقانونه کاروبار کوي. دا خبره چې سپنسر واورېدله نو پوه سو چې ولې کپتان بویلن د هغې بېوزلې نجلۍ د قتل دوسیه پټه کړې وه ځکه همدې مافیا غوښتل د هغې نجلۍ ځمکه په زوره ونیسي او هلته د وانډرلینډ قمارخانې نوې څانګه جوړه کړي. سپنسر خپله د حقیقت لیدلو لپاره وانډرلینډ ته ځي. هلته 2 زورور ساتونکي د هغه د شکمنو حرکاتو له امله دی راګرځوي. خو سپنسر په خبرو کې دومره تکړه و چې دواړه یې وغولول او په ارامۍ سره د هغه ځای څخه ووتی. بل لور ته د ښار په حجره کې د بویلن او ټرینس د جنازې مراسم روان دي. هلته میکلن خپل نوی مشر ډسکول ته وایي سپنسر زموږ په کارونو کې ډېر لاس وهي او ویره لري چې کوم ثبوت به راټول نه کړي.
ډریسکول چې ځان یې د سپنسر ملګری ښودی وایي اندېښنه مه کوه، ما یې د وژلو قرارداد د چارلس وسلوالو ته سپارلی دی، نن به یې کیسه ختمه سي. هماغسې کیږي کله چې سپنسر د لارې له یوه رستوران څخه پیزا اخلي، وسلوال پرې برید کوي. په همدې وخت کې هاک د سپنسر د هوټل مخې ته ناست وي، ویني چې د سپنسر ژوند په خطر کې دی. خپل موټر و دوکان ته ورننباسي او سپنسر ژغوري، بیا دواړه له هغه ځای څخه تښتي. په لاره کې سپنسر هاک ته وایي چې اوس د مافیا اصلي هدف ګرځېدلی یم، نو باید بل خوندي ځای ته ولاړ سم. دواړه له هنري سره د ډیویس کور ته ځي چې د سپنسر پخوانی ملګری و. ډیویس په لومړي سر کې نخرې کوي او وایي چې هنري باید له کوره ووځي، همدغه بوډا سپنسر خراب کړی دی. خو چې ټوله خطرناکه کیسه واوري زړه نرم سي او ټولو ته د پټېدو اجازه ورکړي. په همدې وخت کې د ټرینس میرمن ټیا چې د خپل خاوند د جنازې څخه کور ته راځي، ویني چې ټوله کور ګډوډ سوی دی. هغې سمدستي سپنسر ته زنګ ووهي. سپنسر شک کوي چې ټرینس په کور کې کوم مهم شی پټ کړی دی او هماغه د مافیا هدف و. ټیا له خپل د سکول څخه یو پټ غیر ثبوت راباسي. هغه ثبوت چې ټرینس غوښتل د مرګ څخه مخکې د پلټونو فدرالي ادارې ته وسپاري. ټیا پر سپنسر باندې باور کوي او هغه ثبت شوی ریکارډ ورکوي. سپنسر غواړي ټیا له خپل ماشوم سره څو ورځې بل خوندي ځای ته ولاړه سي، خو ټیا وایي چې خپله به هر څه سنبال کړي. کله چې سپنسر هغه غیر ثبوت اوري، ټول رازونه راښکاره کیږي. په ثبت کې ټرینس چې یو رښتینی او پاک پولیس و، خپل مشر بویلن ته وایي چې له دې خړو اوبو څخه ووځه، زه به درته نوې دنده پیدا کړم. یوازې د ټولو فاسدو پولیسو او نورو شریکانو نومونه راکړه. بویلن هم هر څه اعتراف کوي او وایي چې د وانډرلینډ ټول کاروبار چارلس چلوي. میکلن د چارلس تر قوماندې لاندې دی او د دې ټولو اصلي مشر بیا بل څوک نه بلکې ډریسکول دی. خو تر دې مخکې چې ټرینس دا راپور فدرالي ادارې ته وسپاري، ډریسکول خبرېږي او همدا دی چې ټرینس او بویلن دواړه په خپله وژني. یعنی د هغوی قتل بل چا نه و کړی بلکې خپل ډریسکول کړی و. سپنسر د دې حقیقت وروسته یوازې د ډریسکول لیدو ته ورځي. ثبوتونه ورته ښیي او ورته وایي ته زما پخوانی ملګری یې، نو په درناوي سره درته وایم چې ځان فدرالي ادارې ته وسپاره. خو ډریسکول چې د حرامو پیسو نشه یې پر سر باندې سپاره وه، په خندا سره یې ورته وویل ته لا تر اوسه ژوندی یې او دا ډېره لویه خبره ده. سپنسر بې له شخړې څخه هغه غږیز ثبوت فدرالي ادارې ته وروړي، خو ایجنټ ورته وایي چې دا غټ مجرمان به په محکمه کې دا ثبت جعلي او ایډیټ سوی وبولي. موږ ته د مخدره موادو کلک او څرګند ثبوت پکار دی. سپنسر حیرانه پاتې کیږي. هغه نیغ د چارلس اډې ته ورځي او ښه یې وهي، بیا ورڅخه ټول معلومات اخلي چې راتلونکي د مخدره موادو سودا چیرې کیږي. وروسته سپنسر او هاک پر لویه لاره د هغه موټر انتظار باسي چې مخدره مواد پکښې کې راوړل کیږي. چې موټر راښکاره سي، هاک د هغه موټر په ښیښه باندې یو سټک ورغورځوي. دواړه ساتونکي سخت وهي او سپنسر د نشهیي توکو ډکه لویه لارۍ غلا کوي او د ډیویس د کور په ګاراج کې یې پټوي. د سپنسر پلان دا و چې سهار فدرالي اداره راوغواړي او هم مواد او هم چارلس هغوی ته وروسپاري، خو ناڅاپه بله ستونزه راولاړېږي. بوډا هنري تښتول سوی و. ډریسکول زنګ ووهي او ګواښ یې وکړي که غواړې هنري ژوندی ووینې نو هغه زموږ ټول غلا سوی مال بیرته وانډرلینډ ته راوړه، کنې نو موږ به چارلس ووژنو. په وانډرلینډ کې ډریسکول او چارلس له خپلو وسلوالو سره د سپنسر انتظار باسي، خو د سپنسر پر ځای ډیویس په موټر کې راځي او هنري له بند څخه خلاصوي. په هماغه شیبه سپنسر او هاک په یو لوی موټر کې راځي او د مافیا د موټرونو په وهلو سره سیده د دوی وځای ته ورځي. ډریسکول په ویره کې ګودام ته تښتي. سپنسر هم ورسره ننوځي، خو د چارلس وسلوال یې لاره بندوي. همدلته هاک خپل زور ښکاره کوي او سپنسر ته وایي وروره ته مخ ته ولاړ سه، دا ټوله زه یوازې سمبالولی سم. هاک یوازې د ټولو غلو مقابله کوي او ځای پر ځای یې پر ځمکه باندې غورځوي. وروسته سپنسر د ډریسکول سره مخ کیږي، خپله وسله غورځوي او ورته وایي چې که رښتینی سړی یې راسه چې یو په یو سره جګړه وکړو. د دواړو ترمنځ سخته جګړه کیږي او په پای کې سپنسر ډریسکول سخت وهي او ماتوي یې. وروسته سپنسر د وانډرلینډ ټوله ډله له هماغو غلا سوو مخدره موادو سره تړي او فدرالي ادارې ته یې سپاري. محکمه او فدرالي اداره ټولو مجرمانو ته سخته سزا ورکوي. په ملي تلویزیون کې خبر خپریږي چې ټرینس هیڅکله قاتل نه و بلکې یو رښتینی صادق او وطنپاله پولیس افسر و. په دې توګه د هغه نوم په بشپړه توګه سره سپینیږي. د کیسې په پای کې سپنسر، هاک، هنري او ډیویس
په یو کافي شاپ کې د خپل بریا مانځنه کوي. هماغه وخت په تلویزیون کې د یو بل فاسد پولیس خبر خپریږي او د سپنسر په سترګو کې یو ځل بیا د عدالت هماغه ځلا راښکاره کیږي. په همدې سره زموږ د نن ورځې کیسه پای ته رسیږي. که مو ویډیو تر دې ځایه پورې کتلې وي او یو ښایسته کمنټ مو نه وي راته کړی نو چې شته انتظار یاست یو ښایسته کمنټ ژر تر ژره راته وکړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.